او زه اوس خواست کوم ناز اقبال ته چې دوه خبرې تاسو سره ناز اقبال وکړي. اول خو زه دا وایم چې تر اوسه که په دوبۍ کې دی که په قطر کې دی که د دنیا په هر ملک کې پښتون دی هغه ماله ډېر عزت راکړی دی او ډېر د عزت په ستر کې ما ته کتلی دي. او بل د عابد صاحب په باره کې ما دپاره د دې جانماز نه بله غټه تحفه بله نه ښکاري ما ته. دا ما دپاره ډېره غټه تحفه ده، زه ډېره غټه تحفه دا ګڼم. او بل دا زما به کوشش دی چې دې نه بعد زه د الله په لاره کې تلل غواړم. تر اوسه پورې ما ډېر تقریبا د 6 کالو واله تر اوسه پورې ما دا فیلډ وکړو. اول سو د انسان مجبوري د مور پلار دپاره، بیا نور اوس زما هیڅ مجبوري نشته. بل دا شکر دی الله هر څه راکړي دي، کور، خاوند، بچي، ژوند، هر څه شته. او زما به کوشش دی چې زه یو ښه مدرسه جوړه کړم، په هغه کې زما خپل پردي ټول ماشومان، زموږ ټول ماشومان مسلمانان په هغې کې سبق ووایي. زما به کوشش دی. او نن نه بعد به نن شو شوه، 3 دا نور شوګانې دي، دا زما آخري شوګانې دي. زما به کوشش دی انشاءالله، د الله نه مې امید دا دی چې زما مخ به هم څوک نه ګوري او زما आवाज به هم څوک نه اوري. او تاسو جاوید مونږ د فن چې پرېږدو د چا دمکې د وجې نه یا د چا د څه د وجې نه پرېږدو. مونږ دا فن خپله ښځه خاوند خپله یو فیصله وکړه چې ټول عمر دا فن هم وکړو. نن راشه بس د الله په لاره ځو، بس الله نه معافي غواړو، خدای دې زموږ هغه جهنم صحیح کړي. او څه شي د ټول پښتنو وروڼو نه مونږ معافي غواړو. انسان دی په دې دوران کې تاسو په څه فرمایش باندې خفه شوي یئ، په څه خبره باندې، نو د هغې زه تاسو نه بښنه غواړم. او تاسو ټول مسافرو ته، ټول مسلمانانو ته زه دا وایم چې ما ته دې تاسو ټول دعا کوئ چې ما خدای په خپل مقصد کې کامیاب کړي. زما څه مقصد دی. او بل آخري پیغام به زه تاسو ته دا درکړم چې اول خپل مونځ اودس کوئ، ولې چې زه په خپله دې نه بعد عمره کول غواړم، حج کول غواړم، هلته نه چې راشم خپل مونځ اودس کول غواړم. دا فیلډ کول نور نه غواړم بس. او د خپل اول مونځ اودس کوئ، بیا د خپل مور او پلار ډېر عزت کوئ، ډېر زیات عزت کوئ، ولې چې په دنیا کې هر څه میلاویږي، مور او پلار نه میلاویږي. او کله هم د خپل مور او پلار خبره ځمکې ته ونه غورځوئ. او هغه چا سره مینه وکړئ چې څوک تاسو سره مینه کوي، که هغه ښځه ده که هغه سړی دی. زه دا آخري پیغام تاسو ته درکول غواړم، هغه چا سره مینه مه کوئ چې چا سره تاسو مینه کوئ. زما ستاسو د خدای په امان. خسته आवाज بیا به نو خو پروګرام لا ختم نه دی. بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټي ټوټي کچکول، بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټي ټوټي کچکول. خیر د پښتنو نه